دا د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیق کلی دی چې په زلزله کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دغه زلزله ځپلي کلي اوسیدونکو ته د کورونو جوړولو لړۍ اوس پیل شوي او په پام کې ده چې په دغه کلي کې شاوخوا 300 کورونه جوړ شي. د دغه کلي اوسیدونکی جان محمد چې په زلزله کې د خپلې کورنۍ 4 غړي له لاسه ورکړي تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي. نوموړی په خپل کلي کې د معیاري کورونو له جوړېدو خوښ دی او غواړي چې دغه کورونه په ښه کیفیت او معیار جوړ شي. پخته و اساسی باشه، سیمان باشه، سنگ باشه. باید په اساسي ډول جوړ سي. په لومړي تهداب کې باید له تیږو، شګو او سیمانو څخه استفاده وسي ترڅو په راتلونکي کې ښه مقاومت وکولی سي او بیا موږ داسې زیانمن نسو او نه هم دا قیمت دولت دویم ځل پرې کړي. دولت هم پس هم پول ضرر مچه دیگه. د زلزلې یو شمېر قربانیان په ویجاړو شویو کلیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. سخت باد او سړې هوا د دغه غمجنو کورنیو ژوند لا سخت کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي ترڅو چې ورته نوي کورونه جوړیږي اوسني واکمنان او مرسته کوونکي بنسټونه یې باید یو بل خوندي ځای ته انتقال کړي. هوا ډیره یخه شوې ده، نن دومره باد نه لګیږي، ولې نورې ورځې داسې سخت بادونه وي چې حد نه لري. تاسې خپله وګورئ، ویلو ته اړتیا نه لري، نو باید زموږ غم وخوړل شي. د نن داسې مریضان دي چې په کمپلو کې دا ډول تاو شوي ځکه دا ګردونه یې سینې ته رسي. د دغه کورونو د جوړولو قرارداد له څو قراردادي شرکتونو سره شوی او ټاکل شوي دغه کورونه به په 2 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا ښارګوټی د انجینرۍ په معیارونو برابر دی او کولی سي د ریختر په کچه د 8 درجې زلزلې مقاومت وکړي. له لومړي سره په پاخه ډول جوړیږي. څرنګه چې موږ او تاسې ولیدل د انجینرۍ ټول سټنډرډونه موږ عملي کوو. زموږ برنامه همدا ده چې تر راتلونکو 50 یا 60 ورځو چې 2 میاشتې کېږي خلکو ته وسپارو. په هرات ولایت کې د شاوخوا 3 اونۍ مخکې رامنځته شوې زلزله کې د زندجان، انجیل، کشک، رباط سنگي او ګلران ولسوالیو نږدې 50 کلي په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د هرات د سیمهییزو چارواکو د شمیرو پر بنسټ په دغه زلزلو کې له 7,000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د پلان له مخې ټاکل شوي د ژمي موسم له رارسېدو مخکې د هرات ولایت د 10 زلزله ځپلیو کلیو د اوسیدونکو لپاره 2140 کورونه جوړ شي.